د استخاره حقیقت څه دی او د دغه لمانځه طریقه او دعا موږ ته وښایاست تر څو چې موږ ادا کو. د دې محترم ورته پوښتنې په جواب کې باید دا ووایم چې استخاره حقیقت اصل دا دی چې په یو کار کولو کې ستا شک او تردد وي او دا نه در معلومیږي چې وکم که نه وکم، کولی زما لپاره خیر دی که نه، نو دغه تردد او شک لرې کولو دپاره او خپل یو طرف ته د ځان دپاره غوره کول او خوښولو دپاره دا ته استخاره وایي. او په استخاره کې خامخا خوب لیدل ضروري نه دی. احسن فتاوا دوهم ټک 458 نمبر صفحه کې د دې مسلې وضاحت کوي. خو د دې لمانځه طریقه دا چې کله یو کس ته یو ضروري کار ورپېښ سي یا د یو کار کولو ته اراده لري خو شک پکې وي چې دا کار زه وکم که نه وکم، زما دپاره به خیر وي که به شر وي، یا د یو غټ کاروبار اراده لري یا د شراکت اراده لري یا د دکان پلاټ او کور د مځکې رانیولو اراده لري یا د یو چا سره د دوستی او د نکاح اراده لري، خو هغه ته نه معلومیږي چې دا به زما لپاره خیر وي که نه وي، ډېر په شک او سوچ کې وي او په دې کې ډېر سوچ باندې وي چې دا زه اوس وکم که نه وکم، دا کاروبار شروع کم که نه وکم، دا دکان رانیسم که نه رانیسم، په دې کې د ده ډېر تردد او شک وي. نو د دې شک او تردد د لیکولو لپاره د استخارې د لمانځه د الله رسول صلی الله علیه وسلم طریقه موږ ته بیان کړې ده چې دا 2 رکعات لمونځ کیږي، د هغه وروسته درود ویل کیږي، د هغه وروسته نور داسې اذکار ذکر او اذکار کیږي، بیا د استخارې خپل دعا ویل کیږي، بیا د هغه وروسته خوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د دې ډېر تعلیم ورکوي. لکه حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعلمنا الاستخاره في امور كلها. نبی علیه الصلاه والسلام په هر کار کې موږ ته د استخارې ترغیب راکوي او ښوونه به کول، لکه څرنګه کما يعلمنا سوره من القرآن، لکه څرنګه چې د الله رسول موږ ته قرآن راښوي، دا هغه رقم به په هر کار کې موږ ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم د استخارې کولو اهمیت او د استخارې کولو طریقه او د هغه زده کولو طریقه به راښول. نو لہذا دا ډېر مهم لمونځ دی. په دې کې د مسلمانانو ډېر مشکلات او ډېر تردد او شک له منځه ځي. د دې لمانځه نیت دا رقم دی، نیت مې دی د زړه د اخلاص لمونځ کوم 2 رکعاته نفل په هر وخت چې کوې چې د نفل واخې مخصن وختي په دې حاضر وخت د مخصن لله تعالی الله اکبر. نور هغه نفل کېږي لکه څه رکعت چې عام 2 رکعاته نفل کېږي. کې په عربي نیت کوي نویتو ان اصلي رکعتي صلاه الاستخاره، بیا الله اکبر وایي. چې کوم الله اکبر وویلي بیا به الحمدلله سبحانه الحمدلله سورت او هغه رقم لمونځ وکړي لکه څه رقم چې عام لمونځ کېږي، عام 2 رکعاته نفل کېږي. د هغه څخه چې کوم وخت فارغ سو پر خپل ځای بخښي د الله جل جلاله حمد به ادا کړي او پر نبی علیه الصلاه والسلام به درود ووایي 2-3 ځله او چې کوشش وکړي ډېر دی ووایي او بیا به وروسته دا دعا وکړي. دا دعا که چیرې په پښتو نه وي په عربي نه زده کېږي، په پښتو دی وایي اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري وعاجله واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني وأقدره لي خيرا حيث كان ثم يرضني. مطلب دا اے الله زستا څخه طلب غواړم، اے الله او زه استخاره کوم ستا په علم باندې او ستا د قدرت مطالبه کوم، زه ستا په خپل فضل عظیم سره خواست کوم د دغه کار کولو، ځکه چې ته قادر ذات یې، ته قدرت والا ذات یې، زه قدرت نه لرم، ته په غیب خبر یې، زه غیب خبر نه لرم. اے الله دا کار د خپل کار نوم به بیا دلته واخې، ته په دې خبر یې چې دغه کار چې زه کوم کوم کار چې ستا په نیت کې هغه نوم به واخې. دا زما دپاره د دین د دنیا د ژندګي او د ژوند که اوس وي که وروسته وي دا زما دپاره که خیر وي اے الله ماته اسانه که ماته د دې کار پر کولو قدرت راکه، او اے الله که دا زما دپاره شر وي په دین کې
یا په ژوند کې یا د آخرت په خرابولو کې یا زما د پاره اوس یا راتلونکي کې دا کار کول شر جوړیږي الله دا کار کول توفیق ماته مرکه زما سلیل ک او در دې کار پر خیر کار باندې ماته توفیق راکه نو بیا به دې را ولار سي دا دعا چې وکړه بیا به پر پاک بستر باندې په پاک کالو کې پر پاک بالش باندې د سنت طریقې مطابق پریوزي بیا دې خوب ویني کې خوب وویني فبها غني علم ته بیان کې خوب نه ولیدي نو بیا چې سهار اکثر سي کوم خاطر رجحانو اکار کول ته رجحانو کنه کول ته کوم خاطر د رجحان زیات او غدي وکي کنه رجحان 2 ورځې 3 ورځې دی وکي درې ورځ خامخا د یو خاطر رجحان کیږي د استخاره طریقه زموږ کتابونه په ډیر تفصیل باندې راخیزله علامه شامل رحم الله پر د محتار تقریبا 2 ټک 20 نمبر صفحه کې د دې مسلې شو وضاحت کړی دي او تحتوی على مراقي الفلاح درسونی من سفر صفحه درسونی من نمبر صفحه کې په کتاب الوتر کې د دې مسلې وضاحت کوي والله اعلم بالصواب